دروغ مې ویلي وو. په ماشومتوب کې زه د آسان په نوم یو کس ته ورکړی وم. هغه هم زه یو شرابي کس ته ورکړی وم. خو زما اصلي پلار مارت ایوان دی. حسن له ما سره راشه. راځه. عاقف اعظم له مردي وان سره دی. د څه په اړه خبرې کوي؟ نه پوهېږم. عاقف بیا همر باندې چیغې وهي. کولی شي چې عاقف لږ څه ترې لرې کړي؟ سمه ده، زنګ وهم. کله چې هغه لاړه مارتي وان ژوندی غواړم پام کوئ. سمه ده. وګوره دا د لاس نښه زما ده. کله چې زه کوچنی وم زه یې دلته راوستی وم. کله چې دا ځای نوی جوړېده کتابچه کې هم لیکلي وو چې دا زما د زوی کوم سړي ته چې تا ځوان مرد ویل هغه په رښتیا هم یو ځوان مرده سړی و. زما پلار و. پلار دی. همدې لپاره د هغه په اړه پوښتنه کوله. وګوره څه درته وایم. کېدای شي هغه به هم تا لټوي. کېدای شي ناڅاپه د کوم چېرته مخې ته راشي. هر ځای مې ولټوه، هېڅ کومه نه خطرې نشته. ان قبر مې ممکن ده. ښه قبر تش و. هغه ته د رسېدو لپاره مې یوه لاره لرله خو په خواشینۍ سره هغه مې له لاسه ورکړه. خواشینی یم. پوهېږم چې هغه ژوندی دی. کله فکر کوم چې هغه ماته ډېر نږدې دی. ان د هغه بوی هم احساسولی شم. خو نشته. نه یې شم پیدا کولی. ته ولې ژاړې مڼې والا؟ یعنې ته د هغه سړي زوی یې؟ کېدای شي پلار دی ستا له اټکل نه هم تا ته نږدې وي. کېدای شي ډېر ژر به دې مخې ته راشي. که ناڅاپه تا وویني داسې به دې په غېږ کې کلک ونیسي او درته وبه وایي زویه زویه. څه به ووایي؟ څه به وکړې؟
بوډای زما هغه ته پلار وایم وروسته خوشحاله ښکارې ولې خاندې ووایه چې موږ هم وخاندو عاکف او مارتیوان خپلې وروستۍ شېبې سره تېروي هغوی ته خاندم عاکف ته زما هم زړه سوځي ښځه به یې بیا هم د هغه په غېږ کې ووژل شي او دا کار به د هغه پلار وکړي چې فکر کوي د هغه دښمن دی اخر هم له د مردیوان څخه ژغورل کېږو هله نو زه ډېر بې صبره یم سمه ده ښاغلیه په اجازه مو ورځه زه سبا واده کوم کاش هغه م لیدلی وای هغه له دې خبر نه دی چې یو لمسی هم لري یعنې ته یو زوی هم لرې عکس به یې در ښکاره کړم وګوره دا زما زوی دی نوم یې فاتح خدای دې درته په خیر لوی کړي مننه که کتابچه مې له لاسه نه وای ورکړې پیدا کړی به مې و مڼې والا که کتابچه ته اخیستې وي هیله کوم هغه بیرته راکړه هر څه چې غواړې ستا لپاره یې کوم هغه کتابچه یوازینۍ لاره ده چې پلار مې پیدا کړم د خپل پلار پیدا کولو لپاره نور هغې کتابچې ته اړتیا نه لرې څنګه اړتیا نه لرم نه پوهېږم څنګه یې درته پیل کړم ولې نه پوهېږې زه یې پیل که هیله کوم وګوره پوهېږم ستا لپاره به ډېره سخته وي کیدای شي زما په خبرو باور به نه کړې خو لومړی زما خبرو ته غوږ ونیسه خدایا فکر کوم مهمه خبره ده یوه شیبه بله بله عاکفه باید لږې خبرې وکړو دوه شیبې دلته راته په تماشه یو چا سره باید خبرې وکم زر بېرته راځم پام چې دا ځل چېرته ورک نشي سمه ده اوس نو همدلته یم هېڅ چېرته هم نه ځم مهمه خبره څه ده موبایل کې یې درته نشم ویلی همدا اوس باید سره وګورو یوه ډېره مهمه خبره ده د څه په اړه ده البته چې ستا په اړه ده ثابته هغه مې پیدا کړ څوک مو پیدا کړی مشره خپل زوی مې ثابته زوی مې هغه عاکف زما زوی دی کوم عاکف دیپیکا ساکف هو همغه تاسې چیرته یې مشره ماڼۍ کې دواړه یو ځای یو ما په اسمان کې لټاوه خدای په ځمکه راکړه همغه زما زوی دی باور دې کېږي کلونه وروسته مې مخې ته راغی هغه ته مو وویل اوس یې ورته وایم اوس هر څه ورته وایم د پیکاس او پیثاګور اصلي څېره هر څه هغه ته وایم هغه ځان سره راولم که غواړې زه به هم درشم مشره نه اړتیا نشته ثابته هغه مې په غېږ کې ونیو خپل زوی مې غېږ کې ونیو اوس هم د ماشومتوب په څېر بوی لري بیا هم مشره تاسې ډېر پام وکئ زه به وروسته درته زنګ ووهم یعنې داسې ده
ما ته یو څو ساعته وخت نشي راکولی؟ امکان نه لري. خبره ډیره مهمه ده. همدا اوس باید راشي. سمه ده، همدا اوس درځم. یوه شېبه پاته لټوم، لږ وروسته به یې درته درکړم. حالا نو لږه بیړه وکړه. که لږ دې غږ پورته کړه لومړی به تا ووژنه وروسته به دې زوی. سمه ده درځم. بندوم یې د لیدو په هیله. دا دی دا راغله. خدایا داسې خو مه کوه مڼې واله، دا کار دې هېڅ ښه نه دی. دلته راشه. دا پورته کوي، موټر ته بوځئ، سر کوئ، بیړه وکئ. ښاغلیه موږ ته اجازه راکړه. پوهېږم تاسې به هم ځینې کارونه لرئ. مهرباني وکړه لاړ شه. ته اوس هم هلته یې که نه؟ سمه ده، ښه ده. په تمه یو. عاقف خو به نه یې لیدلی. سمه ده. اخر هم هغه شېبه راورسېده. څه شوي؟ ښاغلیه موږ خپل چمتووالی پیلولی شو. لږ وروسته به ډېر یو مهم مېلمه ته هرکلی ووایو. ته رښتیا وایې؟ یعنې اوس به مارتیوان زموږ په لاس کې وي؟ هغه یوې ډېپو ته بیایي. څه ته په تمه یو؟ هله نو زر کوه. ولې ځواب نه راکوي سپین ګیریه؟ نه پوهېږم. الله الله چیرته به وي ها؟ ما نه یې ته ورپسې لاړ نه شو. بله چاره هم نه لرو، راځه چې ځو. مارتیوانا زه دې وپېژندلم. البته چې پېژنې به مې، ته ما نشې هېرولی. ما خو هېڅ کله هم نه. البته چې ومې پېژندلې. په دې نړۍ کې تر ټولو بې شرفه، تر ټولو لوی خاین او خرڅ شوی سړی یې. پوهېږې چې څنګه مې وپېژندلې؟ راته ووایه څنګه؟ له بوی نه دی.
اوس هم د خنزیر په څیر بوی درنه ځي له دومره کلونو وروسته هېڅ خبر دې راته رانکړه. په 100 روپیو دې خرڅ کړم. دا هېواد دې په 100 روپیو خرڅ کړ. په چا دې خرڅ کړ؟ ووایه کنه سپایه. که لږ جرأت هم لرې هله ډز وکړه. خو ته دومره نر هم نه یې. هله ډز وکړه. بل ځل به داسې یو چانس پیدا نه کړې. ښه فکر وکړه. زه یم ستا د وینې دښمن، ستا د ځان دښمن. هله ډز وکړه کنه. یوه شیبه ښاغلی عاکفه، څه خبره ده؟ دننه مهمه لیدنه روانه ده. ویل څوک مه راپرېږدئ، د پیساګور امر دی. تل همداسې وي. ستا ډارنتوب ټولو ته ډېر ښه معلوم دی. ماشومان به هم ستا په دې حالت وخاندي. هله ډز وکړه. فکر کوې دومره په اسانۍ به دې ووژنم؟ هرومرو غواړې خبرې وکړې، دومره په اسانه نه. باید درد ووینې. ستا مرګ باید په تاریخ کې ولیکل شي. زنګ چاته دی؟ ځواب ورکړئ. ښاغلی عاکف زنګ وهلی. زوی دې زنګ وهلی؟ که زما د زوی او تار ویښتو ته زیان ورسوئ، که مړ مې هم کوي، ژوندی به شم او د هغه حسابي به در سره وکړم. حالا ځواب ورکړه. بله ووایه عاکفه. زوړ کلي ته نوی دوت راغلی. دننه یې پرې نه ښودم. سمه ده، زه درځم. ته پوهېږې سبا ته دې د زوی واده دی، خو په خواشینۍ سره چې دا واده به په وینو بدل شي. د ناوې جامې به هم په وینو ککړې شي او مړه به شي. څومره سخته ده. که پوه شې دا کار څوک کوي، کېدای شي باور مو نه کړي، خو بې نومه اتلانې کوي. یعنې ته څه ډول یو ځناور سړی یې؟ کله چې عاقب پوه شي پوهېږې څه به وکړي؟ ستا سر به پرې کړي او مړ به دې کړي، سپیو ته به دې واچوي. خو البته په دې نه پوهېږي چې ته یې پلار یې. زما له زوی نه لرې لاړ شئ. ستا حسابي له ما سره ده. هر څه چې غواړې ما سره یې وکړه. زه در سره هېڅ هم نه کوم، عاقف یې در سره کوي. زه تا ته لاس هم نه در وړم ملګریه. عاقفه! غږ دې ډېر مه پورته کوه. دا مهمه خبره څه ده؟ بې نومه اتلان د تورخان غچ اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. ښه نو چمتووالی دې ونیسي. موخه یې مونږ یو، تا ما ته د ټولو ژوند ته ګواښ مخ دی. هره شیبه کېدای شي په مونږ برید وکړي. باید ډېر هوښیار واوسو. هر څه چې واس کې وي به دې کړي. سبا ستا واده دی عاکفه، کېدای شي هلته تا ته لومه کېږدي. که غواړې وبه یې ځنډوو. داسې نشي کېدلی. غواړې خلک ووایي چې یو څو کسانو نه موږ وډار شو؟ ها، هلته به نور خلک هم وي. پوهېږې چې ستا واده کې څه شوي وو. بل ځل داسې نه کېږي. که اړتیا شوه خپل ځان به مې قربان کړم. ارامه اوسه زمریه، خپل پلار په څېر یې. پوهېږم ته هېڅ ډار نه لرې. که پلار دې ژوند دی اوس به یې په تا ویاړم. اوس نو ستاسو ټولو په حضور کې د مردیوان شکنجه کولو کار په ډېرې بې صبرۍ سره زه پیلوم. چمتو اوسئ.
خدای پوهیږي دننه څوک دی پیکاسا مهم کس نه دی د پیساګور یو پخوانی ملګری دی حالا نو ته دې کار وکړه سبا دې نه کار سمه ده مخکې له مرګه غواړې کوم څه ووایې که نه ټوله شپه یې همداسې وځوروئ که چیرې چغې زما کور ته رانه شي بیا به تاسې ټول دې ماشین پورې وتړم دا وامر که پیساګر مخکې یو څه ووایي څه یې وویل دا چې سبا ملکه وژني رښتیا یې ویلي پام چې خوله دې خلاصه نه کړي ولې دا چې د عاقب په لاس مرتیوان ووژنو ګوکمنه تا هېڅ دا خبره نه ده اورېدلې یعنې ملکه وژل کېږي غواړئ نور هم دوام ورکئ ته دوام ورکه تاسو چیرته ځئ تا ته څه بخښنه غواړم سبا ته وروره پیدامونه شو کړی چیرته تللی شي چیرته ورک شوی هر ځای مو ولټاوه بیا یې ولټوئ امر دې پر ځای کېږي ثابت وروره هیڅ چیرته هم نشته دا خو د مشر موبایل دی زه فکر کوم کم بات کار شوی ملګرو هر څنګه چې کېږي باید مشر پیدا کو که پیدا یې نه کو دا به زموږ لپاره او د هېواد لپاره لویه ضایع وي دا دلته څه کوي هغه هم دې وخت کې آفرین زویا اوس راشه حالا نو مالکې ته نه پوهېږې خو لویه ستونزه کې راګیرئ سمه ده راشه آفرین کېدای شي چې سره وګورو حالا ملکې ته څه کوې دا دی راغلم ګرانه موبایل مې راخلم راځم ښه سمه ده دا هڅه کوي چې څه وکړي مالکې را ورسېدو زویا زه به فاتح ویده کم ته هم زر ویده شه ملکې سبا باید وخته پاڅېږو حالا نو
امکان نه لري. الله الله دا سړی لیوانه شوی نه پوهېږم چې دا څه کوي. ملکې فکر کوم فاتحه وږی دی، یو څه خو ته چمتو که. سمه ده ګرانه، همدا اوس درځم. دا سړی لیوانه شوی. خو مې ویل امکان نه لري. مړه کېږې کم عقلې هغوی ته وژنې. ته د ته وګوره وخته بیده شو. ستړی شوی به وي. ته نه بیده کېږې؟ زه به یو څو شېبې ورسره پاتې شم. سمه ده. سبا سهار لا کیف نه ځان لرې که. له واده نه مخکې باید تا سره هرومرو وګورم. دا هڅه کوي ما ته یو څه ووایي خو توبه خدایا. پلاره دا څه بله شی دی؟ پرېږده پرېږده، د پلار زوی دی نو. زه ګورم پلاره. ورځه منډه که. سهار په خیر امر صاحب. سهار په خیر. خیرات دی، نور چیرته دي؟ توبه، ته دا ښځې هېڅ نه پېژنې، راځه کښېنه. ټول یو ځای سنګرتون ته لاړې. امر صاحب جرابې دې ولې داسې دي؟ وګوره ممدوحه، چې واده دې وکړه بیا به پوه شې کوم شیان چې ښځې ځای پر ځای کړي هغه یوازې ښځې پیدا کولی شي. دا یوه لویه تجربه ده. امر صاحب ته ښې ټوکې کوې. موږ د خپل ملګري واده له یوې جاسوسې سره کوو. تاسې هم د نکاح شاهد یې. اندېښنه مه کوه، دا واده ډېر دوام نه کوي. اوس لپاره ارامه اوسه، ډېر ژر به په هر څه پوه شي. ناوې جاسوسه ده او خسر یې د مخکې له وخته زوال لپاره کار کوي. که دې کیسې نه یو فلم جوړ کړي ډېر لیدونکي به ولري. هو هېڅ هم د ژوند په اندازه حیرانوونکی نشي کېدلی. والا که نقاش هم وي داسې یو څه یې فکر ته نه راځي. څنګه امر صاحب؟ کومه خبره نه ده. همداسې ښه دي که نورې هم خوی کم. بیخي سم شول. بل ډول یې درته جوړ کړم؟ نه نه همداسې ښه دي. ای نه پوهېږم څنګه یې جوړ کړم. رانا ذریعه به پرېکړه وکړه نو. پرېکړه نشم کولی. د باندې راغلی یم، تا ته په تمه یم. یوه شېبه دا هلته کېده. سمه ده. خو زه به څنګه شم؟ اوس دې ویښتان ښکلي شول. ډېر ښکلي شول. تر څو چې تاسې پرېکړه کوئ زه بېرته راځم. سمه ده. ډېره ښکلې شوې. زه هسې هم ډېره ښکلې یم. په تا څه شوي؟ د شپې زموږ کور څنګ ته راځې، پیغامونه رالیږې، هڅه کوې ما په چا ووژنې ها؟ نه هڅه کوم تا وژغورم. ته څه وایې ګوکمانه؟ چټیات دې بس که. کومه سپینې جامې چې تا اغوندې هغه به ستا لپاره کفن شي. تا خو بس خاک نه وسکلي.
ما ته غوږ ونیسه زه وایم چې مړه کېږې زه مړه کېږم ګوکمانه ته څنګه دا خبره راته کوې ها غوښتل مې د مرګ نه دې مخکې ووینم د وروستي ځل لپاره زه لاړ شه نو غواړم ستا دا چټیات واورم خپله پوهېږې ښکاره خبرې وکړه یعنې څه چې مړه کېږم ها یعنې زما لپاره کومې سپینې جامې چې ته نن اغوندې زما لپاره به ستا کفن وي کومه شیبه چې ته د عاقف مېرمن شي له هغه وروسته زما لپاره مړه یې ښه نو ستا مهمه خبره همدا وه ستا زړه کې به خو نور کوم څه نه وي که نه څه چې مې غوښتل به مې ویل نور نو زما لپاره مړه یې نه ستا په ذهن کې کومه بله خبره مشته باید راته وی وایي رڼا راووتله تا لټوي راودوزي غواړې څه ووایې څه دې اورېدلي په څه خبر شوی یې ما خپلې خبرې درته وکړې نور نو ستا کار دی ته چېرته یې جلۍ ډېر کار مو پاتې دی سمه ده درځم سمه ده درته پتمه یم تا سره به وروسته خبرې وکړم هېڅ فکر نه کوم ملکې ما ته وګوره نور نو زما صبر ما ازمایه پوه شوې فکر کوم ټول چمتو دي زه چمتو یم زه هم په اسانه به دننه ورشئ هر څه مې چمتو کړي کله چې ستاسې کار خلاص شو اور البته تاسې له هغه ځایه راوباسي سمه ده ښاغلیه وسله دې در سره ده که نه سمه ده 2 ساعته وخت لرو 2 ساعته وروسته هغه ناوې ووژنئ او ځانونه ورک کړئ لومړی پیسې اخلو وروسته بیا ځان ورکوو لومړی هغه ناوې ووژنئ وروسته به پیسې هم واخلئ سمه ده بریالی اوسئ عاقف راغی ډېر وخت راغلی دی تر اوسه خو ملکه خیري د باندې راووځه ولې هلته ناست یې نه مدیر صاحب نه غواړم امر صاحب چې مامدو څارګر صاحب ما هلته وویني خیري زر که وخت کته شه نه کیږي وګوره هلکه ما ولې په غوسه کوې ها دومره نو ډارن مه اوسه دروازه خلاصه که او ښکته شه خیري ښکته شه که نه ته زما له خوا راغلی هېڅ هم نه کېږي راځه ښکته شه نه کېږي خیري دروازه خلاصه که خیري وایم خلاصه که د باندې راووځه خیري دې وویل دی دلته څه کوي کله چې د هغه په حق کې دا وتړل شوی اوس بېرته راوتلی خرڅ شوی رزیل امر صاحب سلام مې ومنه سلام د انسانانو کار دی خیري ملګریه دا رزیل له تا سره څه کوي حالت یې ډېر خراب و سرکونو کې به ګرځېده زاره یې وکړې کار یې رانه وغوښته
سمې کړي وای ما ورسره مرسته وکړه خدای دې بدتر کړي دروازه خلاصه کړه مرسته وکړئ ممدوحه دا سړی ما خوشیکه وژني ممدوحه مرسته وکړئ خوشیکه زه ممدوحه بېګناه یم وروره بېګناه یم ولې نه پوهېږم خوشیکه باز دی نو ورځ مو په دې سړي مه خرابوه ښیښه دې پورته که پورته که ماشاءالله ډیره ښکلې شوې ده ودارېږه پیسې راکه بیا ناوې ووینه هو البته حالی واخلئ زه پوهېدم چې ښکلی یې خو نه پوهېدم چې نوره به هم ښکلی شي ته هم ډېر ښکلی شوی یې مننه کوم دا یې دلته څه کوي اوږده کیسه ده وروسته به یې درته ووایم دروازه خلاصه که که نه نه کېږي چې ستاسو یو ټکسي راوغواړم لیونتوب مه کوه خیري دروازه خلاصه که که نه کلکه څپېړه به دې ووهم خلاصه که مهرباني وکړئ مهرباني وکړه د نکاح په سالون کې ډېر پام وساتئ سمه ده که شکمن حالت دې ولید زر ماته اشاره وکړه سمه ده مدیر صاحب مهرباني وکړه مهرباني وکړه راځه مخکې کښېنه وروره موټر سایکل دې له دې ځای نه لرې که بل ځای کې یې ودروه ښه د چکر لپاره چیرته ځئ ته هم را سره ځې که تاسو مې وبلئ زه هم در سره ځم غلی شه که مقله خیري بې ځایه خبرې مه کوه غوښتل مې د مرګ نه د مخکې ووینم د وروستي ځل لپاره اوس نو زما لپاره مړه شوې خیرت دی څه فکر کوې هیڅ لږ څه هیجاني یم ته هم راته اندېښمنه ښکارې نه ګرانې څنګه داسې وای ښه یم دای به څنګه خپل خواړه وخوري لاسونه یې خلاصوو هسې نه حالت ډېر خراب دی ته ورته وګوره ټوله شپه یې برېښنایي شوک وزغمه فکر نه کوم چې ژوندی پاتې شي یا هم باید احتیاط وکړو لاسونه به یې نه خلاصوو سمه ده واخله ته یې ورکه سمه ده سمه ده پورته شه صبر وکړه ډزې مه کوه پښې مې خلاصې کړې او له دې ځایه مې وباسې نو ژوندی پاتې کېږي سمه ده
موبایل دې ماته راکړه. سمه ده درکوم یې بس نه کوي ډز به نه کوي. د باندې راوځه د باندې راوځه. ثابته زما خبره وبره. پیساګور پرون شپه زه وتښتولم. مشره تاسې ښه یئ؟ هو دا کف واده به په وینو ولړل شي. د چا واده؟ زما د زوی دا کف د نکاح سالون ښه ولټوئ. هر څنګه چې کېږي د دې کار مخه ونیسئ. له ګډوډۍ مخکې باید ځان حال ته ورسوو. ټول ما ته غوږ شئ. همدا اوس باید پیدا کړئ چې د عاکف او ملکې نکاح چیرته کېږي. ټول سالونونه ولټوئ. همدا اوس زر کوئ. پوه شوئ؟ سمه ده وروره. عاکف ګندوزار او ملکه سویلو تاسې یې په اړه پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ. مدیر صاحب خیرې زموږ موټرونه هم ځای پر ځای کړ. په خیر راغلی نجیبه میرا. خیر یوسف کا او بخیر خاغله کوبیلا. بخنه غواړم فکر مې کار کوي. نن یوه خوشاله ورځ ده. د کار خبرې به نه کوو. وګورئ له تاسې نن نجلۍ اخلو. داسې وایي ما خو فکر کوه چې تاسې د ناوې له کورنۍ یې. خو د ناوې شاهد تاسې یئ. ماشاءالله څومره ډېر امنیتي کسان دي. نکاح ته راغلي وو که د جنګ میدان څخه. دا کفترخه خاطره خو ټولو ته ښکاره ده. د هغه د ارامتیا لپاره مو دا چمتوالی نیولی. مهرباني وکړئ اوس به مراسم پیل شي. هیر مې شول چې سره زر واخلم. څنګه به وي چې دواړه په یو ولچک وتړه؟ داسې به ټول عمر یو ځای واوسي. رښتیا هم د خندا خبره وه. دا د پولیسو عادي ټوکه وه. تر اوسه مو نه دي پیدا کړي؟ ثابت اورورا پیدا مو کو ثابت اورورا د عمرانی نکاح سالون یو بجه. ډېر لږ وخت پاتې. نیم ساعت وخت لرو. د زوم ژوند ګو اکثره مخ دی. وروره قسم کوم دا نن یو وسله وال کس دی. ما ته وګوره. دا ته څه وایي ها؟ عاکفه